بسم الله الرحمن الرحیم. قدرمنو د انګلیسي د زده کړې مینوالو الله مې خوشحاله او آباد لره. دوستانو په دې کې ډېر ملګرو دا غوښتنه کړې ده چې موږ ته د انګلیش حساب په اړه باندې یو درس ووایه چې موږ په دې باندې سر خلاص د انګلیش په حساب باندې موږ نه پوهیږو. دوستانو د انګلیش په حساب کې موږ وختي هم یو څه درس ویلی و. تقریبا ډېر ملګري په هغه باندې پوه سوي دي. چې کوم ملګري نه دي پوه سوي د هغو دپاره موږ یو نن داسې درس لرو چې په ډېر څه باندې به پوه سئ. ځکه په داسې څه باندې به پوه سئ چې تاسې به په میلیون پوه سئ، په بیلیون به پوه سئ، په ټریلیون باندې به پوه سئ، په لک، په 2 لکه، په 10 لکه، په 20 لکه، په 1000، په 100، دا ټول حساب مکمل زه تاسو ته نن وایم په ډېره اساني باندې. ډېر په اساني باندې به مې سر په خلاص شي. په خپلو کتابچو کې د ځان سره ولیکئ، بیا یې د ځان سره تکراروئ تر څو پورې چې ستاسو په ذهن کې کښېني او ډېره غټه ګټه به درته وکړي. دا بیا به ستاسې و حساب ته ضرورت نه راځي چې زه د حساب سبق زده کړم. و بورډ ته ګورئ چې پر بورډ باندې زه څه درته لیکم، هغه څه به تاسې په خپله کتابچه کې لیکئ او د ځانه سره به یې تکراروئ. راځم شروع باندې کومه د اوله څخه. 1 1 2 2 3 3. کم کسان چې په لیک باندې پوهیږي، په هغه لیک باندې چې حساب ورته ولیکي چې دا 1 دی، 2 دی، 3 دی، 4 دی، 5 دی، د هغو دپاره مې هم دا د اساني جوړه کړې ده. صرف هغه حساب ته وګورم په خپله پوهېږي چې 1 دې شي ته ویل کېږي، 2 دې ته ویل کېږي، 3 دې ته ویل کېږي. او هغه څوک چې په انګلیش خط ویلی سي، په خط کې مې هم دا درته لیکلي دي. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. دا 10. د دې څخه وروسته 11 11 11 12 12 12 ته وایي 12 11 12 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20. 20 یې ویلی سي، 20 یې ویلی سي چې دلته لیکلی 20 دی. په امریکایي ژبه او برطانوي زبان کې لږ فرق شته. په یوه کې 20 ویل کېږي، په بل کې 20 20 20 یعنی شل 20 شل 20 شل. صحیح شو؟ 21 یویشت، 22 دوهویشت، 23 درویشت، 24 څلېرویشت، 25 پنځهویشت، 26 شپږویشت، 27 اووهویشت، 28 اتهویشت، 29 نهویشت، 30 ورته ګوره 30 معنا 30. اوس پر دغه حساب برابر ګوره 21 22 23 24 25 26 27 28 29. ګوره دا څنګه رالی. اوس 30 هم دغه رقم ویلی سي. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40. ګوره 40 وایي 40. 20 شل، 30 10، 40 40، 50 50، 60 شپېته، 70 اویا، 80 اتیا، 90 90، 100 سل. ګوره د 21 چې څنګه شروع کېږي در 90 پورې، دغه رقم د 21 شروع کېږي در 29 پورې، دغه رقم د 40 شروع کېږي در 40 پورې. ګوره 41 51 61 بیرته هغه اول نمبر ته ځه. د 1 څه در 9 نه پورې 1 2 3 4 5 6 7 8 9. دغه نه چې دي دا د هر یوه سره راوړه. ګوره موږ وایو 21 22 23 24 25 26 27 28 29. څنګه شو؟ 30 بیا دغه رقم راوړه 31 32 33 34 35 دغه رقم در 9 نه پورې. 40 ته چې رالی بیا هغه رقم وایه 41 42 43 44 45 بیا در 49 نه پورې. 50 ته چې ورسېدې یعنی 50 51
52 53 54 55 دغه رقم بیا در 59 نه پورې 60 ته ورسېدی بیا دغه ترتیب دی 61 62 یعنی 2 63 یعنی 2 په حساب باندې تاسو په لیک باندې ما دې درته لیکلی مې دي په هغه هم پوهېږي خو دغه ترتیب دی 80 ته واوره هم دغه ترتیب دی ګوره 81 82 83 84 85 86 87 88 88 یعنی اته 88 89 یعنی نه اتیا بیا چاته واوښتې 90 ته 90 به څنګه وایي 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 99 یعنی 99 وسلو ته چې واوړه بیا چې ویل کېږي 100 یا 100 هم ویلی سي 100 هم ویلی سي 100 100 دواړه صحیح سولو اوس دا رقم چې راشي 102 بیا دغه رقم ګرد حساب ورسره راوړه ګوره ورته ګوره 101 102 103 یعنی 101 102 103 104 بس دغه ټول پر دغه ترتیب ورسره راوړه 110 به څنګه وایه 110 یعنی 110 120 130 130 140 دغه رقم ځه در 200 پورې 200 یعنی 200 ځه بیا 200 300 یعنی دغه رقم پسې راځه 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000 وایي زرو ته یعنی لس سلیان چې راواخې د دې څو جوړ شوې زر یعنی دې ته به څه شوی 1000 2000 اوس داسې رالی چې 1111 دا به زه څنګه وایم 1111 دا به اسانه که په دا لفظ باندې وایه چې 1111 هم اسانه دی ګوره 1100 11 1100 11 1111 1100 11 11 2000 ته ویل کېږي 2000 پسې راځه 100 2100 2200 2300 2400 2500 2600 ګوره دا چې دی 2500 شپږ 2800 ګوره در 3000 پورې 3000 ته چې ورسېدي بیا 3000 اوس که بیا ته دی وایي 100 200 بیا به چې بیا بلته څه شی دی 100 بیا دی 3100 3200 دا د مکمل سوو په حساب باندې دا ترتیب رالی 100,000 به موږ څنګه وایي په هغه تیر سبق کې چې د حساب په اړه باندې ما لږ څه بیان کړی و هلته موږ لیک ویلی و لیک وایي لکو ته یعنی دلته انګریزي کې مکمل حساب چې دی هغه په دې ترتیب باندې راځي یعنی لکو ته ویل کېږي 100,000 موږ وایي لک دی وایي 100,000 100,000 100,000 1000 100 1000 زر 100,000 زر 200,000 200 زر 300,000 300 زر 400,000 400 زر دغه رقم ځه در 10 لکو پورې ګوره 10 لکو ته چې ورسېدې 10 لکه بیا میلیون موږ په پښتو کې 1 میلیون 2 میلیونه 3 میلیونه دې ته 10 لکه ته میلیون ویل کېږي په دې سبق کې به په حساب هم پوه سئ موږ چې حساب زده کړی دی موږ لک پیژنو 10 لکه پیژنو کروڑ پیژنو د کروڑ سوا هاخواته بیا نور موږ ته نه معلومیږي چې څو دي په دې کې به تاسو انشاءالله په ډېر حساب باندې پوه سئ په داسې حساب به پوه سئ چې در اوسه به تاسو بالکل دا فکر هم نه یې کړی چې موږ په دا حساب زده وای لک ته ویل کېږي 100,000 یعنی 100,000 معنا لک 100,000 100,000 اوس 10 لکه ته څو ویل کېږي 1 میلیون دلته ورته وګوره شپږ ټکي یوه ته ورکړه بانه 1 میلیون سو یعنی 10 لکه سو 10 لکه ته 1 میلیون ویل کېږي 1 میلیون اوس 2 میلیون 3 میلیون 4 میلیون 5 میلیون 6 میلیون 7 میلیون 8 میلیون 9 میلیون
اوس 10 میلیونه چې بیا یادې 10 میلیون 10 میلیون موږ کروڑ ورته وایو کروڑ په پښتو کې موږ ورته وایو کروڑ او دلته په انګلیش کې ورته ویل کېږي 10 میلیون 10 میلیونه 10 میلیون 10 میلیونه 10 میلیونه ته 10 میلیون وویل سو 10 میلیونه 20 میلیون 30 میلیون 40 میلیون 50 میلیون 60 میلیون 70 میلیون 80 میلیون 90 میلیون 100 میلیونه ته چې واوښتي 100 میلیون یعنی 100 میلیونه 100 میلیون یعنی 100 میلیونه در 100 میلیونه چې واوښتي بیا حساب یعنی بیا زه 200 300 میلیون 400 میلیون 500 میلیون 600 میلیون زه در 900 میلیونه پورې اخر خو نو 1000 میلیونه پرې کېږي 1000 میلیون ته بیا ویل کېږي 1 بیلیون هغه میلیون و دا بیلیون سو بیلیون هلته لفظ ته هم ګوره حساب هم ما دا دی درته لیکلی دی 1 بیلیون 1 بیلیون پر دا طرز باندې دی یو ورته وکاږه نه صفره ورکه نه صفره و یوه ته ورکه دا یو بیلیون سو بیلیون یعنی څو سو 1000 میلیونه یو بیلیون کېږي 1000 میلیونه یو بیلیون کېږي یو وکاږه لس ټکې ورکه دی بیا سلو 10 بیلیون 10 بیلیونه سو 10 بیلیونه ګوره یو میلیون دی دا ما درته ویل موږ پښتو کې یو میلیون 2 میلیون میلیون نه میلیون به وایه بیلیون ته چې دی یوه بیلیون ته نه ټکې ورکه دا یو بیلیون سو یوه بیلیون ته 10 ټکې ورکه 10 صفره ورکه یو وکاږه 10 صفره مې دا دې ورکړي دي دا څو سو دا 10 بیلیونه سو 10 بیلیون څنګه ویل کېږي 10 بیلیون یعنی 10 بیلیونه د 10 بیلیون څخه وروسته 20 بیلیون 30 بیلیون 40 بیلیون 50 بیلیون 60 بیلیون 70 بیلیون 80 بیلیون 90 بیلیون اوس څو ته ورسېدی 100 ته 100 به بیا څه شي وایه 100 بیلیون 100 بیلیون یعنی 100 بیلیونه 100 بیلیونه 100 بیلیون 100 بیلیون 100 بیلیون ته چې دی 11 صفر ورکول کېږي یو وکاږه 11 صفر ورکه دې ته چې ویل کېږي 100 بیلیون 200 بیلیون 300 بیلیون 400 بیلیون 500 بیلیون زه در 900 پورې 900 یعنی 900 بیلیونه 900 بیلیونه د دې څه وروسته چې زر ته ور اوړې زر بیلیونه بیا ویل کېږي چې ټریلیون چې بیا دی هغه ته 12 صفر ورکول کېږي ګوره یو مې وکښي 12 دانې صفرونه مې پسې ورکړه 12 ګوره دا په یاد لره 12 واره 0 0 0 0 12 واره دا یوه پسې مې 12 واره 0 ولیکئ 12 صفر مې ورکړه دې ته چې ویل کېږي ټریلیون هغه شي ته ویل کېږي چې نن امریکا د دنیا قرضداره ده 10 ټریلیونه ډالر دا قرضداره ده 10 ټریلیونه ډالر یو ټریلیون چې دی هغه 1000 بلنه دی یو ټریلیون 1000 بلنه دی ګوره دا په یاد لره 1000 بلنه یو ټریلیون دی 10 ټریلیونه امریکا د دنیا قرضداره ده اوس په ټریلیون باندې ستاسو انشاءالله نن سر خلاص یو وکاږه 12 صفر پسې ورکړه 12 دې ته چې ویل کېږي ټریلیون که په هر ځای کې پاته راکړې اوس ما تاسو ته حساب مکمل در وښوي 100,000 میلیون بیلیون ټریلیون دا ګرد مې در وښوه په ترتیب باندې اوس حساب داسې لیکلی دی 1,00,000 1,00,000 100 11 ګوره ګرده یو دی څنګه به دا زه دا به داسې وایم 100 علي 1000 ګوره 100 علي 1000 یعنی ما څه وویل 1,11,000 100 علي 1000 1,11,000 اوس پاته څو سو 1,11 به بیا څنګه وایه 100 علي 100 علي 1 هر زر چې ته پرکې په زر چې زر وایه ګوره چې زر وایه دلته به وایه 1000 ګوره لکه ما چې ویل چې 100 علي 1000 دا اوس په دې دار چا سر خلاصو چې دا 1,11 چې د یاد که دا 1,11,000 د یاد کړئ 100 علي 1 1,11 چې شي 1000 په دې سر خلاص اوس بیا خالي 1,11 پاته دي 1,11 بیا وایم 100 علي 1
100 ګوره 1 چې مې یاد کړې 100 مې پسې یاد کړې یعنې سل بیا په آخري کې الې 1 11 په دې باندې سر خلاص کړي ګوره 100 الې 1000 100 الې 1000 یو سل 11,000 100 الې 1 100 الې 1 100 یعنې سل الې 1 معنی 11 ګوره ګرده سره جلا سو په دې باندې چې تاسو سر خلاص کړئ په راتلونکي ډېره درته اساني دي مکمل حساب تاسو کولی شئ اوس خالي پر خپل سبقه باندې سوچ سم وکړئ انشاءالله په هر ځای باندې تاسو اوس پوهیږئ چې زر یادوئ هغه زر سره به 1000 راوړئ یعنې هر څو زره دي 500 زره دي 900 زره دي هر څو چې دي هغه چې دي یاد کړل هغه سره به 1000 وروسته راوړئ بیا چې سوونه یادوئ هر څو سوه چې دي یاد کړئ په آخري کې به بیا 100 راوړئ بیا چې دغه ساده حساب یادوئ مثال 50 یادوم زه به څنګه وایم 75 یعنې 50 25 25 35 15 45 45 دا ټول حسابونه تاسو کولی شئ خو چې زریان یې په هغو پسې به 1000 راوړئ چې سوونه یې په هغو پسې به 100 راوړئ چې بیلیون یې په هغو پسې به بیلیون راوړئ یعنې هر څونه حساب تاسو کولی شئ خو صرف لږ فکر ورته وکړئ لږ سوچ ورېله کړئ انشاءالله په دې سبقه باندې به مې حساب مکمل زده کړی وي خوشحال او آباد اوسئ السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته